ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم. د علماء او خصوصا د مناظر اسلام مولانا رحمن الله حقانی حفظه الله تعالی ورعاه دا غوی په اجازت باندې الله پاک یو لک او چلیری زرا څکم او زیات انبیا د انسانانو د هدایت د پاره را لېږلي دي او د هر پیغمبر ته د تعارف د پاره الله پاک معجزات ورکړي دي. د آدم علیه السلام نه شروع تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر پیغمبر ته الله پاک معجزې ورکړي وي. دا کوم انبیا چې الله پاک په قرآن کریم کې دا غوی نمونه صراحتا ذکر کړي نو دا غوی معجزات ور سره بیان کړي. د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام، هود علیه السلام، شعیب علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، د دې هر پیغمبر سره الله پاک معجزات را لېږلي او د دوی په لاسونو الله پاک معجزې ښکاره کړي وي. خو د محمد صلی الله علیه وسلم امتیازي شان دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د نورو پیغمبرانو نه امتیازي علمي معجزې ورکړي وي. د نورو پیغمبرانو سره عملی موقت معجزې وي او د محمد صلی الله علیه وسلم سره عملی معجزې وي. خو علمی معجزه ورته الله پاک داسې یو معجزه ورکړې وه چې هغه غیر موقته معجزه ده، یوازې د دې دنیا په ختمېدلو پورې باقی نه ده بلکې په قیامت او په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه موجوده وي چې هغه د قرآن کریم دی. د نورو پیغمبرانو عملی معجزې وي. مثلا د عیسی علیه السلام مشهوره معجزه وه، عیسی علیه السلام په لاس به الله پاک مړي را ژوندي کول. داسې عملی معجزې الله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وي. مړی ژوندی کول دا معجزه ده. معجزه دا معنا چې مخلوق ترېنه عاجزه دی، د الله د قدرت نه بغیر په بل شي باندې نه کیږي. نو مړی ژوندی کول دا صرف د الله قدرت دی، نور مخلوق د دې د را ژوندي کولو نه عاجز دی. عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کول، الله را ژوندي کول د عیسی علیه السلام په لاس باندې. خو محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د مړي د ژوندي کولو نه عملی قوي معجزه ورکړې وه. وچه ونه وه د خرما د کجوري وچ ډډو او په مسجد نبوي کې پروتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې صحابو ته بیان کولو نو دغه د خرما وچ ډډ د کجوري وچ ډډ ته به تکیه لګولې وه. بیا یې منبر جوړ کړو چې کله منبر ته لاړو نو دغه وچ ډډ ورپسې وژړل. ژړا روح غواړي او یوازې حیواني روح نه بلکې انساني روح غواړي او انسانانو کې بیا د عاشقانو روح ورته پکار دی. الله پاک په دې وچه ونه کې او په دې وچ لرګي کې د عاشقانو روح واچولو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه، عملی معجزه وه. که عیسی علیه السلام په لاس الله مړي را ژوندي کړي نو د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس الله وچ ډټ کې د عاشقانو روح اچولې ده. د موسی علیه السلام امساوه هغه ورته رڼایي کوله
الله پاک په دې امت کې داسې خلق پیدا کړیو چې کرامتن صحابه کرام و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه بهر وتل دو صحابه د دواړو سره لختي وي تر یو ځای پورې چې کله د دوی لار سره شریک و تر هغه پورې یوې لختي دواړو ترنا کوله او چې کله لار بدل شو نو بیا د دواړو لختو د دواړو د پاره رڼا شروع کړه نو د موسی علی السلام معجزه د امسا رڼا وا خدا د محمد صلی الله علیه وسلم معجزه وا دا د امتی کرامت دا د پیغمبر معجزه دا د دې دواړو صحابه کرامت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وا عملی معجزات د محمد صلی الله علیه وسلم زیات دي خو د نورو پیغمبرانو نه امتیازي شان د محمد صلی الله علیه وسلم دا ده چې الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته علمی معجزه ورکړې و چې هغه قرآن کریم ده محمد امین صفدرو کړوی رحمه الله د مصر د یوې جلسې واقعه ذکر کړې ده کله چې په دې روسیه کې او په دې چین کې کمونستان پیدا شو هغوی د الله د وجود نه منکر دي نو څوک چې الله مني يهوديان عیسویان او مسلمانان نو دوی یو مشترکه کمیټي جوړ کړه یو پروګرام او جلسه برابر کړه چې د دې دهریانو او د کمونستانو مقابله وکړي نو پدې کې د دریو وړو مذاهب خلق را جمع شوي مسلمانان مو عیسویان مو او يهودم مو دوی کې صدر د مجلس مسلمانو هغه د يهود او عیسویانو ته ویلي چې زمونږ او تاسو اتحاد او اتفاق د یو څو ورځو د پاره ده یو څو مشکلات چې موږ په خپل مابین کې لرو هغه به حل کو اول دا چې هغه کوم پیغمبر ده چې په خپل ژبه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم امتیان کوي چې زمون پیغمبر اخیری پیغمبر ده او پیغمبر په خپل ژبه نه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم نو د دې خو هغه مثال ده چې مدعی سست او گوا چست امتی وای چې زمون پیغمبر اخیری پیغمبر دی او پیغمبر نه وای نه چې پیغمبر په خپل ژبه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم هغه کوم پیغمبر دی نو د عیسویانو پیغمبر عیسی علی السلام زمونږ پیغمبر دی او عیسی علی السلام په خپل ژبه دا نه دی ویلي چې زه د الله اخیری پیغمبر یم او زمانه به وروسته بل پیغمبر نه راځي د عیسی علی السلام په ژبه دا کلمه نه دراغلي اوس موجوده انجیل چې کوم ده په دې کې ګوتې مواله شوي دي تحریفات هم پکې شوي خو اوس هم پکې دا خبره نشته چې عیسی علی السلام د الله پاک اخیری پیغمبر ده نو عیسویان عاجز شو يهوديان عاجز شو د موسی علی السلام د ژبې نه دانه شو ثابتوله چې موسی علی السلام اخیری پیغمبر ده په تورات کې دا نشته په اصلي تورات کې هم نشته او د محرف تورات کې هم دا نشته چې موسی علی السلام د الله پاک اخیری پیغمبر ده یوازې مسلمان عالم ادریدو او هغه جواب ورکړو چې هغه زمون پیغمبر ده چې قران کریم کې صراحتاً د په باره کې راغلي دي او په خپل ژبه ویلي دي چې زه خاتم النبیین الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلی هو الذی بعث فی الامیین رسولا بل آیات کې الله پاک فرمایلی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په نارینو کې د بالغ نارینه پلار نه دی تیر شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانی وی او نارینه بچی هغه په ماشومتوب کې وفات شوی نو نارینه بالغ بچی نه لري ما کان محمد ابا احد من رجالکم پتاسو کې د نارینو کې د چا پلار نه دی اوس دلته یو شک او توهم راځي ورسته لکن دفع د توهم د لپاره مستعمليږي چې پلار په دوه قسمه ده یو نسبی پلاری او بل روحانی پلاری نو محمد صلی الله علیه وسلم با مطلقاً نه نسبی پلاری نه روحانی پلاری نو الله جواب ورکړو ولکن رسول الله یعنی روحانی پلار ده لیکن روحانی پلار ده رسول الله ده رسول الله پیغمبر د خپل امت لپاره روحانی پلار وي نو محمد صلی الله علیه وسلم روحانی پلار ده وخاتم النبیین او اخیری پیغمبر ده نو زمون محمد صلی الله علیه وسلم
د خپل ژبې مبارک نه دا دعوه کړې ده چې زه اخیری پیغمبر یم او په دې قرآن کې دا مضمون راغلی دی. قادیانی لعین په عیسویانو کې نه را پیدا کیږي. عیسی علیه السلام دا دعوه نه ده کړې چې زه اخیری پیغمبر یم. ذلی او مثلی عیسی نه پیدا کیږي. موسی علیه السلام په خپل ژبه دا دعوه نه ده کړې چې زه اخیری پیغمبر یم او ذلی او مثلی د موسویت دعوه چا نه ده کړې. دا یوازې مسلمانان دوی ته کمزوري دي، قادیانی لعین تخکاری. زمون پیغمبر په خپل ژبه دا ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم او په دې مسلمانانو کې بیا داسې خلک را پیدا کیږي چې د دوی په معاشره کې وي، همدې کلو کې وي او په دې بازار کې وي او دومره حیا نه ورځي د مسلمانانو نه، کمزوري ورته ښکاري او د مسلمانانو په معاشره کې زموږ د پیغمبر ګستاخی کوي او ځان ته نوی پیغمبر پکې وایي. نو زمون محمد صلی الله علیه وسلم واحد پیغمبر دی چې دا دعوی کړی دا چې زه اخیری پیغمبر یم. بیا دا صدر د مجلس وایي چې هغه کوم پیغمبر دی چې نقد معجزه ولري. که زه اوس وایي عیسویانو ته ووایم چې ستاسو د پیغمبر معجزې څومره وي، نو هغوی به تقریر شروع کړي، ګنټه دوه ګنټې به د خپل پیغمبر معجزې بیانوي، لیکن ختمیږي به نه. او که یهودیانو ته څوک ووایي چې ستاسو د پیغمبر معجزې څومره وي، نو ګنټه دوه ګنټې تقریر به وکړي او د خپل موسی علیه السلام معجزې به بیانوي، خو ختمې به نشي. او که مسلمانانو ته څوک ووایي چې ستاسو د پیغمبر څومره معجزې وي، نو زموږ د حدیثو په کتابونو کې باب المعجزات دی، موږ پکې څو ورځې درس وایو، نو ګنټه نه بلکې ورځې به ولګېږي خو هغه معجزې به ختمې نشي. خو هغه کوم پیغمبر دی چې دلته په دې مجلس کې نقد معجزه موجوده وي چې امتیان ودرېږي او د خپل پیغمبر نقد معجزه وښیي. نو عیسویانو نقد معجزه نشوه ښودی، ځکه د عیسی علیه السلام دین ابدي دین نه و، تر یو وخته پورې ورته د الله اراده وه چې تر یو ټیم پورې به وي او بیا به نه بیا به منسوخیږي. او دارنګې معجزې هم تر یو وخته پورې وي بیا ختمې شوې. د موسی علیه السلام دین هم تر یو وخته پورې و، موقت دین او بیا منسوخ شو، لہذا معجزې هم د وخت سره ختمې شوې. نو عیسویانو نقد معجزه د خپل پیغمبر نشوه ښودلی، یهودیانو د خپل پیغمبر نقد معجزه نشوه ښودلی. مسلمان عالم قرآن لاس کې ونیولو چې دا زموږ د پیغمبر نقد معجزه ده. په هر مسجد، په هر جلسه او په هر ملک کې که څوک زموږ د پیغمبر معجزه غواړي نو موږ ورته ښودی شو. دا قرآن د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا یوازې د پیغمبر علیه السلام په وفات پورې نه وه، اوس هم دا په جنت کې به هم دا تلاوت کیږي او په حشر په میدان کې به هم دا تلاوت کیږي. مسلمانان به په جنت کې هم تلاوت کوي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. او یوازې معجزه نه ده بلکې دا قرآن د الله داسې یو کتاب دی چې معجزه جوړونکی کتاب دی. د دنیا ټول کافران د مسلمانانو په خلاف په هر طاقت را جمع کیږي، اټم بمونه استعمالی، بیباون استعمالی، قسم قسم اسلحې د مسلمانانو په خلاف استعمالی، لیکن د قرآن مقابله نشي کولی. قرآن کریم کې ځای په ځای الله پاک دنیا ته چیلنج ورکوي. یو ځلې الله پاک د ټول قرآن د مقابلې چیلنج ورکړی چې د قرآن مثل تاسو راوړئ. بیا د هغې نه الله پاک د 10 سورتونو چیلنج ورکړو ب10 سور مفتریات. د هغې نه وروسته بیا الله پاک د یو سورت مثل، د یو سورت فأتو بسورة من مثله، بیا الله پاک د یو سورت د مقابلې چیلنج ورکړو. لیکن د یو سورت د مقابلې نه هم دا 1400 کاله څه د پاسه کیږي چې ټوله دنیا عاجزه ده او د یو سورت مقابله هم نشي کولی. معجزه هم دې ته وایي چې مخلوق ترېنه عاجزه وي. نو د قرآن کریم د مقابلې نه مخلوق عاجزه دی. قرآن کریم داسې یو عجیب کتاب دی، که یو سړی خفی تاسو تجربه وکئ او هغه ته تاسو د خوشحالۍ خبرې کوئ او کوشش وکئ چې د دنم د خوشحالۍ الفاظ راوباسئ، خو هغه که د خوشحالۍ الفاظ د خولې نه راوباسي د هغې نه به غم څڅېږي، هغه د خوشحالۍ خبرې نشي کولی. غمجن کیفیت کې څوک د خوشحاله خبرې نشي کولی.
او یو څوک چې خوشاله نو داغه د خلې نه د خوشالۍ خبرې وځي هغه که ژاړم دا کیفیت په دې دلالت کوي چې د خبرې د خوشالۍ دي او دا سړی خوشاله دی خوشاله سړی د غم خبرې نشي کولای او غمجن سړی د خوشالۍ خبرې نشي کولای قرآن کریم کې یو آیاتی غم او خوشحالی دواړه یو ځای روانه کړي غمجن کیفیت یو ځای کې بدی خندې په یو آیات او هم دې پسې بل آیات باندې بدی ژړې د جنت او د جهنم کیفیت یو ځای بیانې دا معجزه کنا انسان د دین عاجز دی چې انسان غمجن او خوشاله خبرې وکي یا خوشاله او غمجن خبرې وکي یا په یو مجلس کې هم خوشاله هم خفي انسان د دین عاجز دی خدا غم او خوشحالي خو الله پاک پیدا کړی دا نو یو سورتي تاسو بقره سبان لیدلی وي چې کله الله ته په توجه ولاړ او قران تلاوت کوي نو په یو سورت کې ژاړم خاندم خوشاله خفایم دواړه کیفیت یو ځای رواني د قران کریم دا د قران کریم اعجاز دی دنیای د مقابله نه عاجز ده خو نور د اعتبار د فصاحت او د بلاغتم قران کریم د الله پاک معجزه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس صادره کړې ده یوازې معجزه نه ده بلکې معجزه جوړون کې کتاب ده څوک چې په دې قران باندې عمل کوي هغه په خپل یو معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله تاسو به نو اوریدلې دا په صوفیو کې لوی صوفي تیر شوی دی په دې قران باندې عمل کولو په خپل یو معجزه ترنه جوړوا یو انګریز لیکلی دی مسلمانان خو په ځای پرې د انګریز د په باره کې وای چې د په لاس 90 لک انسانان مسلمانان شوي دي 90 لک انسانان دې ته معجزه جوړون کې کتاب نه وای نو څه وای مجتهدین امامان چې په دې قران باندې عمل کوي او د دې قران باندې د عمل نتیجه دی چې یو امام د ټول دین تدوین کوي تاسو چې تر قیامت پورې د خپل مسائل حل غواړئ نو هغه د امامانو په دې قران باندې د عمل په برکت باندې تاسو ته دغه تدوین کړی دی نو قران کریم یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه د چې معجزه ده بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه جوړون کې کتاب ده دا صوفیا چې ګوري علما چې ګوري امامان مجتهدین چې ګوري صحابه کرام چې ګوري دا نور ټول چې دي د دې د نظیر او د مثل دراوړلو نه عاجز دي علما د امامانو واقعات تاسو ته بیانوي یو واقعه زستاسو په خدمت کې عرض کوم د یو دوه امامانو د امام شافعی رحمه الله او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام شافعی رحمه الله استاد دی او امام احمد ابن حنبل رحمه الله د شاګرد دی امام شافعی رحمه الله او ورځ امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته ولیکل چې ستا ملاقات ته می شوق شوه دی امام احمد ابن حنبل د حجاز او یمن طرف ته پاتې کېدو هغه طرف ته د مقلدین او مذهبیان زیات دي او امام شافعی رحمه الله په اخر کې په مصر کې پاتې کېدو نو د امام شافعی رحمه الله مذهبیان او مقلدین د مصر او خوشه علاقو کې ډیر دي نو امام شافعی رحمه الله په مصر کې پاتې کېږي امام احمد ابن حنبل د امام شافعی ملاقات تر روان شو هغه وخت کې د علماو د امامانو قدر بادشاهانو وزیرانو ډیر کولو نو استقبال ته ور سره امام شافعی رحمه الله وزیران او د حکومت افسران ټول د امام احمد مخې ته ولاړ دي امام احمد ابن حنبل رحمه الله راغلو او د امام شافعی رحمه الله په کور کې ملما شو امام شافعی رحمه الله د خپل وس مطابق ورته ملمستیا تیار کړی دا امام احمد ابن حنبل رحمه الله ډوډۍ ته کېناستو د امام شافعی ماشومان د دروازې په چاودونو کې او په دې ګوټونو کې راګوري چې زمونږ نن د وخت امام ملمه ده د امام شافعی ماشومان هم خوشاله دي چې د وخت امام ورکره ملمه شوی ده نو ملمه ډوډۍ ته ناسته خو ډیره زیاته ډوډۍ وخوړه د حد نه زیاته
د امام شافعي رحمه الله ماشومان ورته په تعجب قتل. هغه تعجب د دینه کولو چې بزرگان دنیا نه بې رغبته خوراک کم کوي او دا د وخت امام دومره ډیره ډوډۍ خوري. نو تعجب وکړو او بیا امام شافعي رحمه الله ته ګیله وکړه چې تا خو ویلیو چې دا د وخت امام دی، نو د وخت امام دومره ډیره ډوډۍ خوري. امام شافعي رحمه الله خو کوربه نو څه ونه ویلې، خو دا ګیله په زړه کې پټه وساتله. چې کله شپه شوه نو د امام شافعي رحمه الله ماشومانو لوټه کې اوبه او بستر او کټ تیار کړو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د آرام د پاره چې دا به د شپې بیا په دې لوټه او دس کوي او تهجد وکړي. آرام وکړو امام شافعي رحمه الله او امام احمد ابن حنبل رحمه الله آرام کړی دی. سحر چې د جمع ټیم شو نو امام شافعي او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دواړه مسجد ته لاړو. د امام شافعي صاحب ماشومان راغله چې بستر ټوله کی نو چې کتلې لوټه همداسې د اوبو نه ډکه پرته ده، د شپې ور باندې چا اودس نه دی کړی. تعجب نورم ډیر زیات شو. دا تهجد قضا کول خو مونږ ته معمولی خبره ښکاري، لیکن هغه خو د الله اولیاو هغوی ته به دا ډیر غټه ګناه او غټ جرم ښکارېدو. تاسو به د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه واقعه اورېدلې وي. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نه یو ورځ تهجد قضا شوی، شیطان ور باندې غلبه د خوب راوستي و، تهجد ورنه قضا شوی. نو سحر په لسګونو توبې ویستلې او ژړاګانې الله پاک ته وکړې چې الله پاک زمانه د شپې تهجد پاتې شوي دي. را روانه شپه کې چې ویده نو یو کس ورته خاصې کمرې ته ورغلو او د خپې نه ونیولو ویې خوځولو چې د تهجدو ټیم دی. حضرت معاویه رضی الله عنه کلک ونیولو، ورته وایي چې که ته شیطانې او لطیفې نو خو زم صحابیم روحانیت لرم، زما دې ځای ته بل څوک نشي راتلی. شیطان ابلیس لعینه کلک یې نیولی، څه مقصد دی چې زه دې تهجدو ته راوچت کړم. شیطان ورته وایي چې تېره شپه درنه تهجد قضا شوي او تا د ورځې ډېر الله ته وجړل، په لسګونو رکاته نفلونه دې وکړه، توبې دې وویستې، نو زه په تا خفه شوم چې هسې نه بیا درنه تهجد قضا شي. وایي نه، ستا په ذات کې شرارت پروت دی، په تا کې خیر نشته، ته شر محض یې، په دې کې دې څه دوکه او چل دی. وایه هم سم حل راته ووایه. نو وایي تا چې رښتیا که درته ووایم نو چې تېره شپه ستا نه تهجد قضا شوي او تا الله ته جړاګانې وکړې، نو الله درته د لسګونو شپو د تهجد اجر درکړو. نو ما خیال دا وکړو چې اسې نن شپه درنه تهجد قضا شي او سبا ورځ بیا په ژړا تیره کې، نو بیا درته الله پاک د لسګونو او د سلګونو تهجد ثواب درکړي. د هغې نه دا یو ثواب ښه دی چې دا لسګونه ثوابونه درته میلاو نشي. نو هغوی روحانیت ډیر قوي و. مطلب دا و چې هغوی تهجدو باندې هم دومره خفه کېده چې ترېنه به قضا شو، لکه مونږ نه چې فرض لمونځ خدای نه قاسته قضا شي او څومره بیا طبیعت ورته خرابي خفه یو. نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله د شپې اودس نه و کړی. نو د امام شافعي ماشومانو ته سخته ګیله ودرېده چې دا څرنګه د وخت امام دی، یو طرف ته ډوډۍ څومره ډیره وخوړه او بل طرف ته ګوره د شپې تهجد هم ترېنه قضا شو. نو امام شافعي رحمه الله ته دا دویمه ګیله وکړه. امام شافعي رحمه الله خو استازو، نو هغه راغی امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وایي چې دا اوله ګیله خو مې ځکه درته نه کوله، هغه خو مې ځان سره زړه کې پټه ساتلې وه، ماشومانو کور کې ما ته پیغور راکړو چې دا ستا میلمه دی او دومره ډېر خوراک یې وکړو. خو دا دویمه ګیله دا خو ډېره په ځای ګیله ده چې دا تهجد دی د څه وخت نه پریښي دي، دا کیفیت دی څه وخت بدل شوي دي، تاکې خو دا کیفیت نه و. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته فرمایي چې زه به تا ته حال ووایم. هغه دا چې زه کله ستا کور ته راغلم او ډوډۍ باندې کېناستم، نو ما په خپل ټول ژوند کې دومره حلاله ډوډۍ نه ولیدلې او ما زړه کې وویلې چې بیا به دومره حلاله ډوډۍ درته بل ځای کې یا میلاویږي یا به نه میلاویږي، دغه موقع ده او غنیمت دی، نو ښه ډېره مې د حلاله ډوډۍ وخوړه. او د حلالې ډوډۍ دا برکتو چې دوه برکات ما ته الله پاک دوه نتیجې ما نن شپه کې ولیدلې.
یو علمی او بل عملی. عملی نتیجه دا وه چې نن شپه ما د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی، ما خوب نه دی کړی. دا لوټه کې باندې چې ما اودس نه دی کړی وجه دا وه چې ما نن شپه خوب نه دی کړی، د ماخوستن په اودس مې د سحر لمونځ کړی دی. نو تهجد مې نه دی پرېښي خو اودس مې نه دی کړی، د شپې په اودس مې د سحر لمونځ کړی دی. او علمي دا چې نن ما په یو آیات کې سوچ کولو او د دې امت دپاره مې د یو آیات نه په لسګونو مسایل اجتهادیات را مستنبط کړه. دغه علمي فایده د دې حلالې ډوډۍ وه. حلاله ډوډۍ او حلال رزق علمي او عملي دواړه فایدې لري. دا ګوره اوس معجزه جوړونکی کتاب دی چې یو امام دی د دې قرآن په برکت د یو آیات نه په لسګونو په سلګونو مسائل راوباسي. دې ته اجتهادیات وایي. زمونږ په دین کې دا دواړه قسمه مسائل دي، منصوصات او اجتهادیات. دا وکټوریا اهل حدیث چې کوم دي دا د اجتهادیاتو نه منکر دي. بیګا یو مولانا صاحب د دې وکټوریانو یو مشر دی افضل سواتی ورته وایي، هغه ته ټلیفون کړی دی، ورته وایي ما سره یو من اوسپنه ده او دا یو من اوسپنه مې بازار ته وړې ده، دکاندار ته مې ورکړه، هغه راته میاشت بعد د دې په عوض کې یو من اوسپنه راکوي، دا ماته حلاله ده که حرامه ده؟ هغه ورته وایي دا خو حرامه ده، جایزه نه ده، احتیاط وکړه مې اخله. وایي ښه ما په قرآن او په سنت باندې صراحتا مطمئن کا، په منصوصاتو مې مطمئن کا. نو هغه ورته وایي چې منصوصاتو کې خو د دې حل نشته، قرآن کریم کې خو صراحتا په حدیثو کې شپږ شیان ذکر شوي دي، د اوسپنې ذکر خو پکې نشته. خو دا مجتهدین او امامان دي د قرآن او د حدیث نه دغه مسأله مستنبطه کړې ده. نو هغه عالم ورته وایي چې تا خو تر اوسه پورې ما ته ویلي چې تقلید شرک دی، کفر دی، تا خو زه د فقهاو دروازې ته ودرولم د شرک او د کفر. نو ټلیفون یې ورباندې بند کړو. د دوی دین ناقص دی، نیم دین مني او د نیم دین نه منکر دي. هغه کوم چې منصوصات دي هغه هم د خپل خواهش مطابق مني، چې خواهش نه هغه هم پکې نه مني. نو عرض مې دا و چې دا ګوره اجتهادیات دي، معجزه جوړونکی کتاب دی. دا هر یو امام چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. هر یو امام او مجتهد د دوی حالات چې تاسو ګورئ نو د عقل نه بهر دي. د عقل نه چې بهري خلاف العقل او خلاف العادت کار، همدې ته د امتی کرامت وایي او د نبي معجزه ورته وایي که نه. دا هر یو امام چې دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو ګوره امام احمد د ماخوستن په اودس د سحر مونځ کوي. زمونږ د امام اعظم فی الایمه، زمونږ دوه امام اعظم دي. امام اعظم فی الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم دی، او امام اعظم فی الایمه امام ابو حنیفه رحمه الله دی. یو امام اعظم فی الانبیاء دی، بل امام اعظم فی الایمه دی. یو په لویه دوره کې یو طالب اول نمبري، یو په وړه دوره کې اول نمبري. د هر چا خپله درجه یې که نه. نو د پیغمبرانو درجه جدا ده، د صحابو درجه جدا ده، او د امامانو درجه جدا ده. د پیغمبرانو درجه کې امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم دی. د صحابو په درجه کې فاروق اعظم حضرت عمر رضی الله عنه دی. صدیق اکبر پکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. د صحابو نشاته د امامانو په درجه کې امام اعظم فی الایمه امام ابو حنیفه رحمه الله دی. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې به مو اورېدلی وي چې 40 کاله او د یو روایت کې 20 کاله راغلی دي د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی. اورېدلی مو دي که نه؟ دا یوازې ګوره امام صاحب نه دی، خلکو ته د عقل نه ماورا ښکاري چې دا خو عقل نه مني چې 40 یا 20 کاله دي د ماخوستن په اودس یو انسان د سحر لمونځ کوي، بیا دې د ورځې درس کوي، بیا دې په ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کوي. وایي دا خو زموږ عقل نه مني. همدې خلاف العقل کار ته کرامت وایي او د پیغمبر معجزه یې ده. نو امام صاحب په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. او دا یوازې امام صاحب نه دی، دوی مطالعه کومه ده. تاسو چې صحابه کرام وګورئ، صحابه کرامو کې حضرت علی رضی الله عنه د شپې خوب نه کولو، هغه به د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کولو. حضرت عثمان رضی الله عنه به تر سحر پورې عبادت کولو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به تر پیشنمی پورې عبادت کولو او د پیشنمی نه به تر سحر پورې استغفر الله ویلي. حضرت شداد ابن الاوس انصاری رضی الله عنه
ټوله شپه عبادت کولو. بعضې داسې محدثین دي چې 50 کاله د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی، 40 کاله د ماخوستن په اودس د سحر لمونځ کړی دی. یوازې امام صاحب نه دی، خدا خو یوازې د امام صاحب دشمنان دي، نو اعتراض یوازې په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې کوي، وایي دا د عقل نه خلاف کار دی. نو د عقل نه چې خلاف شي خو همدې ته کرامت او معجزه وایي. قرآن کریم یو معجزه جوړونکی کتاب دی. د امام صاحب ډیر کرامات دي. یوه ورځ مدینې منورې ته تللی دی. مدینه منورې ته موږ ارمان کوو چې الله پاک هم په کومه لاره بوځي، خو زموږ لاره نشته. امام صاحب مدینه منورې ته تللی دی. د مدینه منورې خلک پې خبر شو چې د وخت امام مدینې ته راغلی دی. ټول مخې ته ورته ودرېده چې ته زموږ نه تلی نه شې، دلته به موږ سره پاتې کېږي. امام صاحب کوشش کوي چې د مدینې نه بهر ته لاړ شي، خپلې کوفې ته لاړ شي، خو د مدینې د خلکو په احترام 3 ورځې په مدینه کې پاتې شو. بیا یې اراده د سفر وکړه. د مدینې خلک بیا ورته مخې ته ودرېدل، پرې نه ښودو، 2 ورځې پاتې کړو. 2 ورځې بعد بیا اراده د سفر کوي چې د مدینې نه لاړ شي. د مدینې خلک بیا ورته مخې ته ودرېده، 11 ورځې پاتې کړو. 11مه ورځ د مدینې خلک په دې پوه شو چې دی معذور دی، دی دلته اودس ماتې نه کوي. نورې بیا ورته اجازت ورکړو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د مدینې منورې په احترام کې نه غوښتل چې په مدینه کې وړوکی یا غټ اودس مات کړي. نو د مدینې خلک چې کله په دې پوه شو نو بیا یې ورته اجازت ورکړو. نو ګوره 10 او 11 ورځې چې یو سړی په مدینه کې وي او اودس مات یې خپل بند کړی وي د مدینې په احترام کې، دا د امتی کرامتي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه. نو عرض مې دا و چې زموږ د امت د امامان، دا صوفیه کرام او دا علما چې تاسو ګورئ، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې دي. په بل امت کې داسې خلق نه دي تیر شوي، دا عملی معجزې دي. خو زموږ د پیغمبر امتیازي شان د نورو پیغمبرانو نه دا دی چې الله پاک ورته دا عملی معجزه، علمي معجزه ورکړې وه چې قرآن کریم دی. د نورو پیغمبرانو سره بیا دا علمي معجزه نه وه، دا نقد معجزه وه. الله پاک د دې قرآن کریم په باره کې فرمایي، د پیغمبر علیه السلام وظایف پکې ذکر کوي. هو الذي بعث في الأميين رسولا، الله هغه ذات دی چې په امیینو کې پیغمبر لېږلی دی. رسول په معنا د نماینده، خپل یو نمایندی امیینو کې لېږلی دی. او د دې پیغمبر ډیپټي څه ده؟ د دې پیغمبر ډیپټي دا ده یتلو علیهم آیاته. یوه ډیپټي دا ده چې دا د قرآن د آیتونو تلاوت، د قرآن الفاظ دی امت ته ښایي، د امت ته د قرآن الفاظ ښایي. په دې کې د پیغمبر علیه السلام ورثه د حافظان دي. نن چې د ستربندي ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي. د پیغمبر علیه السلام منصب دوی ته میلاو شو. یتلو علیهم آیاته، د قرآن الفاظ نبی علیه السلام خودل او نن د ماشومانو ته حافظ صاحبانو خودل. دا یو. دویمه ډیپټي ویزکیهم، دا د خپل امت تزکیه راولي، باطنی صفایی راولي. صوفیه کرام په دې صفت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورثه دي. صوفیه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان د دې خپلو شاګردانو او د مریدانو تزکیه کوي، تخلی عن الرذائل او تحلی بالفضائل کوي. دا د نبی علیه السلام ډیپټي وه. او ويعلمهم الكتاب والحکمه، د تعلیم تعلق د معناګانو سره. دا معناګانې بیا علما په دې مدارسو کې بیانوي. دا علما چې تاسو ګورئ چې د قرآن معناګانې خلکو ته وایي، احادیث ورته تدریسوي، دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د قرآن معناګانې د امت ته ښودلې، او علما هم د امت معناګانې د امت ته ښیي. حافظان هم د نبی علیه السلام ورثه دي، صوفي هم د نبی علیه السلام ورثه دي، علما هم د نبی علیه السلام ورثه دي. ويعلمهم الكتاب والحکمه، د حکمت ډېرې معناګانې دي، خو یو معنا د حکمت فقم ده. قرآن کریم کې الله پاک حکمت ته خیر کثیر ویلی دی. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت خیر کثیر دی. او بخاری شریف کې باب لګېدلی دی، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. هلته خیر فقه ته ویلی دی، قرآن کې خیر حکمت ته ویلی شوی دی. او په حدیث کې
خیر فقه ته ویلی شوی دی حد اوسط چې ساقط کوي نو حکمت فقه شوه حکمت څه شو د اجتهادیات د اجتهادیات دا فقه دا حکمت دی نو دا اجتهادیات هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې بنیاد هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ښی دی نو دا امامان مجتهدین دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیپټي ادا کوي دوی خو هم حافظان و هم عالمان و هم صوفیو خو یو امتیازي خصوصیت پکې الله دام ورکړو چې دوی ته الله پاک ملکه د اجتهاد هم ورکړی و اخري یو فضیلت د دې حافظانو درته بیانوم که په دې شب قدر کې یو کس دعوه وکړي چې زه وزیر اعظم یم نو دا پولیس به یې پرې نه دي چې وزیر اعظم خو عمران خان دی ته دویم وزیر اعظم پکې را پیدا شوې نو وزیر اعظمۍ لقب ته څوک نه پرېږدي که یو سړی په دې شب قدر کې دعوه وکړي چې زه صدر یم د پاکستان نو پولیس به یې پرې نه دي بندي کوي چې ته خو د قانون مخالفت کې یعنی عمران خان خپل لقب چاته نه پرېږدي د وزیر اعظمۍ صدر خپل لقب چاته نه پرېږدي د صدارت دا د حافظۍ لقب د الله دی الله دې ماشومانو ته ورکړی دی حافظۍ لقب د چا دی حافظ الله دی الله په قرآن کریم کې فرمایلی دی انا نحن نزلنا الذکر قرآن ما نازل کړي و انا له لحافظون انا الله پاک فرمای مونږ د دې قرآن حافظون یو نو حافظ الله شو که نه شو او د ماشومان هم حافظان شو نو د دې نه بل غټ فضیلت څه دی عمران خان به څه شي او ورپسې هغه صدر نوم خو ماته نه راځي هغه بلا څه شي الله خپل لقب تاسو ته درکړو الله پاک دې دا ټول با عمل عالمان کی او د دې مدرسې ضرورت خو ما مخکې د مولوي صاحبانو نه واورېده الله پاک دې د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي نو د جنازې نه بعد دعا نو موږ خو د مفتي فرید صاحب رحمه الله په دې مسایلو کې د هغه د فتاوی نه فتوی ورکوو هغه لیکلي دي چې بعد کسر صفوف د جنازې نه وروسته دعا صحیح ده خو نه کول بهتر دي غالبا داسې لیکلي دي واخر دعوانا الحمدلله